نو د نبي علیه الصلاة وسلام نوم چې په مجلس کې یو وارې یاد شي، یو وارې درود ویل په ټولو باندې واجب د ټول به وایي صلی الله علیه وسلم. خو که چېرته بیا یادېده بیا دواره درې واره څلور واره بیا مستحب. یعنی د ایمان تقاضا خو دا د څوک چې په نبي علیه السلام عاشق وي چې بار بار هم یاد شي دی ورسره ووایي صلی الله علیه وسلم. نو په ټول ژوند کې یو وارې ویل فرض عین، په مجلس کې داسې اول ځل واورېده واجب، او دواره درې واره څلور واره داسې واورېده مستحب. دې باندې باید سړی ځان پوهېږي. او واجب سړی چې پرېږدي یو مجلس ته راغلی نصیحت اوري، واعظ اوري، د یو عالم تقریر اوري، هغه د نبي علیه الصلاة وسلام نوم یاد که او ته خاموشه ناست په ټول مجلس کې دیم یو وارې ونه ویل چې صلی الله علیه وسلم، د دې مجلس نه ته ګناهګار جګ شي، ځکه تا خو واجب شی پرېښود. یو وارې ویل خو په تا کم از کم واجب و. دې ته داسې خلک ډېر فکر نه کوي. نو داسې په نبي علیه الصلاة وسلام باندې درود همیشه ویل پکار. علما دا هم لیکي چې د کوم علما چې دا حدیث را نقلی یا سیرت بیانوي د دوی فضیلت ډېر زیات ده، ځکه هغه د ورځې څو سوه وارې څو زره وارې وایي قال رسول الله صلی الله علیه وسلم. نو په خلکو کې وایي خدای پاک ته ټول نږدې او مقرب انسانان چې دي هغه محدثین دي چې حدیث بیانوي، حدیث تدریسوي، یا د نبي علیه الصلاة وسلام سیرت خلکو ته بیانوي چې د الله پیغمبر داسې پیدا سو، داسې ژوند و، صلی الله علیه وسلم به داسې و داسې و داسې و. نو څوک چې سیرت بیانوي، څوک چې حدیث بیانوي، دا د خدای پاک په نزد باندې ډېر مقرب دي، ځکه چې د دوی په ژبه باندې درود ډېر زیات ویل کېږي. بیا د درود دپاره علماو دا م لیکلي خپل مواضع دي، خپل جایونه دي چې په کوم جایونو کې درود ویل مستحب ده. دې باندې باید سړی ځان خبر کړي. نو په هغه ځایونو کې یو ځای اودس ده. اودس کله وایي سړی چې اودس شروع کړي، د اودس تر ختمېدا پورې دې درود وایي اللهم صل علی محمد، اللهم صل علی محمد النبی الامي، هر یو درود چې ورته اسانه وي. نو د اودس په دوران کې په هر اندام باندې چې دی اوبه تویوي نو درود دې ورسره وایي. د هغه مستحب ځایونو نه یو مستحب ځای ده. بل د چا چې کله لاس ویده سي یا پښه ویده سي په مجلس کې ناست به مخ ویده کېده ورته وایي، بعضې وخت کې د پښه کار پرېږدي. په دې وخت کې هم سړی چې درود وایي دا علاج هم ده. عبدالله بن عمر رضی الله تعالی عنه په یو مجلس کې ناست و، په دا پښه باندې یو څه درد راغی، ویده سوه. نو بیا یو سړي ورته وویل وایي د تا په نسبت باندې محبوب ترین څوک ده، څوک چې ډېر خوښېږي په دنیا کې؟ ده وویل چې محمد صلی الله علیه وسلم. څنګه چې وویل چې محمد د سپی پښه خس. نو دا یو علاج هم ده چې د چا پښه کې مثلا درد پیدا شي یا ویده سي یا لاس ویده سي، نو د نبي علیه الصلاة وسلام نوم دې سره په خوله یاد کړي، فورا هغه پښه یې ښه کېږي او خدای پاک ثواب هم ورکوي. دا یو بل ځای ده. دارنګه علما لیکي وایي یو څوک جومات ته راننوځي یا د جومات نه وځي، د جومات ته د ننوتلو دعا خو ټولو ته یاده ده اللهم افتح لي ابواب رحمتک. او د جومات نه سړی چې وځي اللهم انی اسألک من فضلک. خو په روایاتو کې د دې دوه دعاګانو سره درود او بسم الله هم راغلی. ابو داود کې دا روایت شته. وایي په کار داسې ده چې سړی د دې دعا نه مخکې بسم الله او درود هم ووایي. کله چې ته وځې په سنت طریقه وځه. ما تاسو ته مخکې میلي وو چې اوله باید وایي سړی چپه پښه دې باندې وباسي، بیا وروسته ښی پښه. خو د صرف دعا مه وایه، د دعا سره دا م وایه بسم الله والصلاة والسلام علی رسول الله اللهم افتح لي ابواب رحمتک. او کله چې وایي بیرته را داخلیږي مسجد ته، په دې وخت کې ښی پښه اول داخل که او بیا د دعا نه مخکې بیا داسې ووایي بسم الله والصلاة علی رسول الله اللهم انی اسألک اللهم افتح لي ابواب رحمتک. چې وځي اللهم انی اسألک من فضلک. دلته دغه د دعا او حکمتونه هم علماو بیان کړي چې سړی جومات ته ننوځي د رحمت دعا ولې غواړي، او د باندې چې وځي د جومات نه د فضل دعا ولې غواړي. په دې کې نکته دا ده چې د رحمت اطلاق په اخروي نعمتونو کېږي. رحمت هغه نعمتونو ته ویل کېږي چې په آخرت کې به الله تعالی موتا ته راکوي. نو مسجد خو په مسجد کې سړی سره داخلیږي چونکې عبادت کېږي، ذکر کېږي، نو دلته د اخروي نعمتونو سوال کوه. نو ځکه وایه اللهم افتح لي ابواب رحمتک. یا الله د رحمت دروازې په موږ باندې را خلاصې که، یعنی د دنیا نه بلکې د آخرت په نعمتونو م ونازوه. او کله چې بیرته وځي بیا د فضل سوال کوه. د فضل اطلاق په مال باندې کېږي، په اولادو باندې کېږي، د دنیا په ساز او په سامان باندې کېږي. نو چونکې د مسجد نه سړی چې د باندې وځي
یا به یو کور ته ځي، یا به وظیفې ته ځي، یا به دفتر ته ځي، یا به دکان ته ځي، نو بیا د خدای په دربار کې د فضل سوال کوه چې یا الله په دنیوي نعمتونو مې ونازوه. نو دا دوه دعاوې دي چې قبولې شوې، چې خدای پاک اخروي نعمتونه هم درکړه او دنیوي نعمتونه هم درکړه، نور څه غواړي؟ خو دواړو کې ونازولې، په دنیا کې هم او په آخرت کې هم. ګوره بعضې وخت کې موږ او تاسو ته یو شی ډېر معمولي ښکارېږي، خو هغه ډېر زیات لوی وي. اوس دا صرف دعا ویل، د مازې را داخلېدل، بیرته وتل، په دې کې خدای پاک دواړه قسمه نعمتونه تا ته درکوي. په جومات کې دې دعا وکړه، اخروي نعمتونه درکوي، د باندې چې وتې دعا دې وکړه، دنیوي نعمتونه درکوي. دنیا کې به دې هم پریشاني نه وي، آخرت کې به هم خدای پاک په نعمتونو نازولی. دا معمولي شیان دي، خو دومره زیات فضیلت لري. دې ته ویل کېږي اتباع د سنت. څوک متبع د سنت وي، بیا په معمولي شي پسې هم پام وي، د معمولي عمل هم بیا د تابعداري کوي او د سرغړونه بیا نه کوي، فرایض هم نه ترې نه پاتې کېږي، واجبات هم نه ترې نه پاتې کېږي، په ټولو شیانو کې بیا سم وي. همدارنګه د درود په مواضعو کې بل جایز دا وایي کله چې سړی یو خبره شروع کوي، یو کار شروع کوي، یو تقریر شروع کوي، یو مهم کار شروع کوي، یا بیانوي، نو مخکې د دې نه چې هغه کار شروع کړي، هغه خبره په مجلس کې شروع کړي، اول دې درود ووایي. لکه څنګه چې واعظین مقررین چې کله تقریر کوي نو شروع ډایرکټ د خبرونه نه کوي، داسې وایي الحمدلله الحمدلله وکفا والصلاة والسلام علی عباده الذین اصطفا. نو کلم چې نبی علیه الصلاة والسلام به هم داسې کول، د صحابه هم دا عملو چې یو مهمه خبره به شروع کوله یا به یو مجلس جوړاو، مجلس به شروع کاوه، نو مخکې د دې نه چې خبرې شروع کړي اول به درود وایو. نو بل د درود د ځایونو نه هغه دغه ځای هم ده، دې چې کوم باید د سړي فکر وي. او همدارنګه کله وایي چې یو چاته غصه ورغله، دا غصه هم داسې شی دی بعضې وخت کې د سړي بالکل د کنټرول نه وباسي او دی پوهېده چې زه اوس د حد نه تجاوز کوم، ما له لاس نه به یو چاته تکلیف ورسېږي، یو چاته به ضرر ورسېږي. نو که غواړې چې خپله غصه یخه کړي، د غصې د یخېدو دپاره درود علاج ده. په هغه وخت کې دې دستي ووایي اللهم صل وسلم علی محمد. د عرب اوس هم داسې دي، کله چې دوه کسان په خپل منځ کې سره وویني چې لانجه وي یا لاس سره اچي، دستي دریم ورته وایي صل علی النبي، صل علی النبي، په نبي علیه الصلاة والسلام درود ووایه. نو څنګه هغه چې په نبي علیه الصلاة والسلام درود ووایي، دستي د دوی غصه ختمیږي، د دواړو تر مابین هغه جنګ مانګه ورسه ختمیږي. نو څوک د غصې په وخت کې چې درود ووایي، غصه یې ورسره ختمیږي. دا یو بل ځای ده د درود د ویلو. دارنګه د درود د ځایونو نه یو ځای د خوب د ویده کېدلو وخت ده، چې سړی وایي ویده کېږي، نو په آخر کې دې درود وایي. اول دې د خوب دعا وایي، آیات کرسی دی وایي، اخري صورتونه دی وایي، اللهم باسمک اموت و احیا د دعا دی وایي. بیا په آخر کې دې درود وایي اللهم صل علی محمد وعلى ال محمد، هر یو چې ورته اسانه. د دې په خاطر چې د اخرنی کلام هغه درود سي، په دې ورځ کې اخرنی خبره د له زبې نه چې ووځي هغه درود سي، نو په دې خاطر باندې د تداویل په کار دي. دا ټول هغه ځایونه دي چې په دې کې درود ویل په کار د ثوابونه ډېر زیات دي. او څوک چې درود نه وایي، په دې باره کې ګوره وعید هم ډېر زیات راغلی. یو صحابي د کعب ابن عجره رضی الله تعالی عنه نمیږي، دا فرمای وایي د الله پیغمبر یو ورځ مسجد نبوي ته را داخل او ویې ویل احضرو، ټول راسي، ټول کینئ. صحابه راغلل کېناستل، بیا وایي موږ ټول فحضرنا، ټول حاضر سو. نبی علیه الصلاة والسلام په مسجد نبوي کې د منبر په دا زینو باندې وروخوت. کله وایي چې په اوله زینه باندې پښه کېښوده، ویې ویل آمین، دعا معایه نه ده کړې، صرف یې وویل آمین. بیا وایي چې کله دویمې زینې ته وروخوت، بیا یې وویل آمین. بیا وایي درېیمې زینې ته چې وخوت، بیا یې وویل آمین. له هغه نه وروسته په خپل جي باندې کېناست، تقریر یې وکړه، وعظ او نصیحت یې وکړه، بېرته راکته سه له منبر نه. صحابه ته هم یو سوال پیدا سو چې د الله پیغمبر خو مخکې مسجد نبوي ته راته په منبر به کېناسته، موږ ته به یې وعظ او نصیحت کوو، خو داسې عمل یې کله هم نه ده کړی لکه نن ورځ یو چې وکړه، دا څه چل ده؟ نو صحابه پوښتنه وکړه ای د الله پیغمبره، د دې نه مخکې خو تا بالکل داسې عمل نه ده کړی لکه نن داسې وکړه، دا څه چل و؟ نو نبي علیه الصلاة والسلام ورته فرمای وایي کله چې زه ګورئ دلته تاسې وګورئ کومه ورځ ده، د جمعې ورځ ده، د جمعې د خطبې ورځ ده، د خطبې وخت ده، د خطبې په وخت کې دعا خامخا قبلیږي. او بل مسجد نبوي د ډېر پاک ځای ده. او بل دعا څوک کوي، دعا نه ده بد دعا ده، حضرت جبریل یې کوي. او امین څوک په وایي، پیغمبر علیه الصلاة والسلام. نو دام چې نه قبلیږي بله به بیا چېرته قبلیږي؟ نو نبي علیه الصلاة والسلام هغه پس منظر ورته بیانوي، وایي کله چې ما پښه په اوله زینه باندې کېښوده،
وای حضرت جبریل راغی ما ته یې راته وویل چې هلاک او برباد دي سي هغه انسان چې په ده باندې د رمضان میاشت مکمل تېره سي او خدای پاک مغفرت ورته ونه کړي ټوله دا د مغفرت او د رحمت او د عتق من النار میاشت مکمل ورباندې تېره سوه خو دومره په غفلت کې تېره کړه چې خدای پاک هم دی ونه باکه داسې کس خو دې برباد او هلاک سي وایي ده ښېرا وکړه وایي ما وویل آمین بیا وایي چې کله په دویمه زینه باندې ما پښه کېښوده وایي بیا حضرت جبریل راته وویل چې هلاک او برباد او تباه دې سي هغه انسان چې په یو مجلس کې دې تا نوم یاد سي او په تا باندې صلی الله علیه وسلم ونه وایي یو جکې وویل چې محمد او دی خاموشه پاته سي داسې مازې ونه وایي چې صلی الله علیه وسلم دغه انسان دې هم هلاک او برباد سي وایي ما وویل آمین تاسې دې وعید ته ګورئ ښېرا حضرت جبریل کوي د دې جمعې ورځ د دې بلکل هغه وخت ده چې د قبلېدو وخت ده د مسجد نبوي د ما تا جومات نه ده هغه بهترین مقام په داسې جي کې نبي علیه الصلاة والسلام آمین ویلی ده د حضرت جبریل په ښېرا باندې د هغه کس دپاره څوک چې د نبي علیه الصلاة والسلام نوم یاد سي او درود نه پوایي او درېیمې زینې ته وایي چې کله وختم بیا وایي حضرت جبریل ما ته راغی ما ته یې وویل چې هلاک او برباد دي سي هغه انسان چې د ده سره مور او پلار دواړه ژوندي وي دواړه ورسره اخري عمر ته ورسیږي یا په دې دواړو کې یو اخري عمر ته ورسیږي یو ترېنه مړ سي او بیا هم دا مور او پلار یا په دې دواړو کې یو دی جنت ته داخل نه کړي مطلب دا عاق نافرمانه اولاد وي ټول عمر یې ورسره تېر که خو دوی دعا وانخیسته دوی خدمت ونه که دوی قدر او عزت ونه که نو دغسې کس چې دغسې بدبخته انسان وي او مور او پلار ډېر عمر هم ورسره تېر کړي او بیا هم دی جنت ته داخل نه شي داسې انسان دې هم هلاک او برباد وایي ما وویل چې آمین نو دومره زیات سخت وعید دې باره کې راغلی محترمو دارنګه علما دام لیکي چې لکه څنګه درود ویل فضیلت لري درود لیکل هم فضیلت لري بعضې خلک د نبي علیه الصلاة والسلام د نوم سره سواد لیکي صرف سواد یا ورسره لیکي صلعم دا ګوره جایز نه ده دومره نشي کولی چې ماشي ولیکي صلی الله علیه وسلم د ده سره ډېر وخت نه وي یا د قلم رنګ خلاصیږي یو حدیث کې داسې راځي چې نبي علیه الصلاة والسلام فرمایي وایي د ما نوم چې څوک ولیکي او بیا درود ورسره ولیکي تر څو پورې چې دا ړنګ سوی نه وي ملایکه د ده لپاره د رحمت دعاګانې کوي څومره وخت چې د ده دا لیکل په دنیا کې موجود وي که دی وي که نه وي تر هغه وخته پورې به ملایکه د ده لپاره د رحمت دعاګانې کوي نو ګوره په ویلو کې هم ثواب په لیکلو کې هم ثواب نو که د نبي علیه الصلاة والسلام نوم دې لیکه سواد به نه ورسره لیکې صلعم به نه ورسره لیکې پوره به لیکې صلی الله علیه وسلم داسې په کار ده د نبي علیه الصلاة والسلام نوم نو وعیدات هم ډېر زیات پکې راغلي نو کوشش وکړي چې د نبي علیه الصلاة والسلام د درود التزام وکړي او دنیوي فایدې هم ډېرې زیاتې دي دوه فایدې ډېرې لویې دي د درود ویلو یوه خو داسې په دې سره سړی نبي علیه الصلاة والسلام ته سخت ډېر نږدې کېږي یو صحابي نبي علیه الصلاة والسلام ته راغی وایي مته الساعه قیامت وایي کله ده د الله پیغمبر ورته ویل قیامت ته څه کوې چې دې ورته تیار کړي که نه یغو ورته ویل وایي نه چې خو مې نه دي تیار کړي خو یو شی وایي لرمه هغه دا چې د الله او د الله د رسول سره مې مینه ده بس نور مې نه لمنځونه ډېر کړي نه روزې نه مې ډېر خیراتونه ورکړي خو دا ده چې مینه مې ډېره زیاته ده نبي علیه الصلاة والسلام ورته فرمایي انت مع من احببته ته به د هغه چا سره یې چا سره چې ته مینه کوې او د ابن مسعود حدیث داسې هم راځي ان اول الناس بي یوم القیامة اکثرهم علی صلاته د قیامت په ورځ به د ټولو نه زیات قریبه د ټولو نه به زیات ماته نږدې نبي علیه الصلاة والسلام وایي هغه څوک وي چې په ما باندې په دنیا کې ډېر درود ویلی وي نو که غواړئ چې نبي علیه الصلاة والسلام ته ورنږدې سي په هغه سخترینه ورځ باندې د محشر نو په نبي علیه الصلاة والسلام درود ډېر زیات وایه دا مه وایه چې څومره وخت یې ووایم هر وخت کې ویلی سي ابی بن کعب رضی الله تعالی عنه نبي علیه الصلاة والسلام ته راغی وایي نبي علیه الصلاة والسلام تا باندې څومره درود ووایم یو حد یې راته وټاکه نبي علیه الصلاة والسلام ورته وویل څومره دې چې وسي هغه حد یې ورته ونه ټاکه بیا د خپله وویل وایي دې نه بعد به چې کله م زه دعا کوم د دعا سره به درود هم وایم نو نبي علیه الصلاة والسلام مبارک په جواب کې دته ورته ویل وایي اذ یکفي همک په دغه وخت کې به د تا ټول غمونه هم لرې کېږي ویکفر ذنبک او د تا ګناهونه به مات کړي نو څومره سړی چې کولی شي د نبي علیه الصلاة والسلام په ذات باندې باید وایي درود ووایي دا د موږ او د تاسې لپاره یو لویه ذریعه د کامیابي ده او بل یو چې څوک په نبي علیه الصلاة والسلام ډېر درود وایي خدای پاک په دیدار باندې نازوي
په خوب کې بم دی ورته راځي. جلال الدین سیوطي رحمه الله ډیر لوی عالم تیر سوی، په هر فن کې کتابونه لیکلي، په حدیثو، په تفسیر، په فقه، په صرف او په نحوه. په تفسیر کې 3 مشهور کتاب دي د عبدالر المنصور تفسیر جلالین، دا شانته یو بل کتاب هم لیکلی. د ده په باره کې راځي چې د په بیداره باندې بالکل په ویښه نبي علیه الصلاة والسلام 15 وارې لیدلی و. 15 وارې. دا د کشف یو قسم ده. بیا د ده نه یو ورځ چا پوښتنه وکړه چې تا کوم عمل کوو چې د نبي علیه الصلاة والسلام سره د 15 وارې دیدار اوس؟ وایي بل یو عمل مې نه کوو، خو یو عمل مې اوس چې ما درود ډېر زیات وایو. نو درود ډېر زیات ویل دا سبب د دې ګرځي چې د نبي علیه الصلاة والسلام سره د سړي ملاقات نصیبېږي، دیدار یې نصیبېږي. علماو یوه وظیفه هم لیکلې، وایي څوک چې د جمعې په شپه باندې 2 رکاته نفل لمونځ وکړي، په هر رکات کې 11 وارې آیات کرسي ووایي، 11 وارې قل ولا ووایي. بیا په 2م رکات کې هم 11 وارې آیات کرسي ووایي، 11 وارې قل ولا ووایي، او بیا د سلام ګرځولو نه وروسته 100 وارې درود وایي. خو کوم درود؟ دا درود اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. په دغه شپه به وایي دی د نبي علیه الصلاة والسلام زیارت کوي چې د جمعې شپه وي. نو چې د نبي علیه الصلاة والسلام زیارت درته نصیب سو نور ته څه غواړي؟ ځکه نبي علیه الصلاة والسلام په شکل کې شیطان کلم نشي راتللی، په هر شکل کې چې ولیده بس ته بختور نیکبخته انسان یې. انشاءالله د نبي علیه الصلاة والسلام شفاعت به دې هم د قیامت په ورځ نصیبېږي. نو درود ویل 2 لویې فایدې خو یې دا دي چې قرب حاصلېږي او د نبي علیه الصلاة والسلام دیدار ورسره حاصلېږي. اخر کې صرف دا یو خبره کومه، څومره درود ویل په کار ده په ورځ او شپه کې؟ علما لیکي کم از کم د 100 وارو نه خو باید سړی کم درودونه وایي. که بالکل وخت نه لري په دې 4 ساعتو کې خو 100 وارې وایه چې اللهم صل على محمد النبي الأمي، او که وس دې رسېږي 300 وارې م وایه، 1000 وارې م وایه، 1000 وارې م وایه، 100 وارې م وایه، څومره چې دې تا په وس کې وي. خو یو امتي چې رښتیا امتي وي، رښتیا عاشق وي په نبي علیه الصلاة والسلام باندې، هغه به خامخا د شپې او د ورځې 100 وارې درود وایي. نو انشاءالله دا خو معده ده چې دې نه بعد به وایو درود، او دا امید لرو چې انشاءالله د دغه درود په برکت سره به زموږ او د تاسې دا مشکلات او پریشانیانې او مرضونه، د خپل منځ کې اختلافات، دا ټول به ختمېږي. الله رب العزت موږ او تاسو ته توفیق راکړي چې د نبي علیه الصلاة والسلام د درود ویلو باندې همیشه التزام وکړو. د دغه درود په برکت سره دې الله دې موږ او د تاسې ټول مشکلات حل او فصل